مرجاني مې نامه یو دې اوسېدونکي دی صدریاب کلي خو دا کم از کم چې دا پل کله غورځېده دې اتمه میاشته شو حکومت خو دې ماره اعلانونه کوي چې یاره موږ دا آی ډي پي کې واچولو انشاءالله چې زر تر زره به کوي خو زموږ حکومت وخت نه بلکې صوبایي حکومت نه دا ډیمانډ دی مرکزي حکومت نه هم دا ډیمانډ دی چې یاره دا زر تر زره جوړ شي که تاسو دې خوا ګورئ دا بل پل هم داسې خراب حالات کې دی ځکه چې لوډ پې ډېر زیات دی او تاسو ته پته صدریاب نن سبا ګرمي موسم را روان دی نو خلک چې دي نو دې خوا مدرب زیات شو نو دا الریډي به دې سره به ګاډي نور راځي نو کم از کم موږ ته صوبایي حکومت دا پرزور مزاحمت بلکې کوم چې یاره موږ ته کم از کم د دې پل زر تر زره مرمت جاوید محمود نوم دی دې خوا هم د زوړ بازار اوسېدونکی یم دې پل تقریبا څه اته میاشتې وشوې او په دې باندې د دې د خلکو وختن په وختن مظاهرې هم کړي درخواستونه هم شوي میډیا والا هم بلا رپورټونه جوړ کړي خو هیڅ قسمه عمل درآمد کې نشته دا دې خوا پل نه دی د وجې په دغه باندې ټرافیک ډېر زیات شوی دی خصوصا د جمعې او اتوار پر ورځ چې کله دا جنجونه منجونه نو دغه باندې رش نور هم زیات شي نو دغه هم کمزوری دی نو حکومت له پکار دی چې دا پل جوړ کړي نو د عوامو ته دا ډېر لویه مسله ده د ټرافیک دا مسله به حل شي عموما موږ وګورو نو په نور ځایونو یا غټو ضلعو کې چې موږ وګورو نو هغوی پلونه جوړوي هم په سړکونو د پاسه یې جوړوي دلته زموږ دا کوم ضرورت دی نو هغه د سیند د پاسه پل نه جوړېږي نو دا ډېره د افسوس خبره دی حکومت له پکار دی چې په دې زر تر زره کار شروع کړي زما تسبیح الله نوم دی او زه د اګرې اوسېدونکی یم او د صدریاب کې د سټاف سره دا مخامخ زموږ غونډ کورونه دي ټول زموږ وروڼه بیګان دي عزیزان تربوران هم دي او موږ دلته نږدې اوسېږو موږ ته د پل نه دا مشکلات دي چې دلته ډېر زیات رش دی بل داسې وخت راشي زیات تر د اتوار په ورځ د جمعې په ورځ چې دا ګاډي دومره لوړ شي چې واپس پېښور ته ځي نو موږ حکومت ته دا خواست کوو او خاص کر زیات چې دا کم دی وخت د چا حکومت دی دې ته هم دا خواست کوو چې په دې پل باندې زر تر زره کار وکړي ول چې خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي نو دا د انګریزانو د وخت پل دی دا صرف هغې یو ټانګوله جوړ کړی و زموږ پلارانو موږ ته دا قصې کولې چې بچې دا پل جوړ شو خو دا صرف په دې باندې به صرف هغې ټانګوله جوړ کړو دا صرف 80-85 سال د انګریزانو د پولو د غړو غاړو باندې چلو خو دا پاکستانیانو چې کوم پل جوړ کړی نو دا دومره ځای په ځای باندې کرک دی ولې چې دا دومره رش د دې وجې نه کیدی شي چې دغه پل هم مات شي نو بیا به نه یو طرف ته څوک تللی شي او نه بل طرف ته ځي